صبر صبر ویډیو مه تېروه. ستا لپاره یو ډېر په زړه پورې خبر لرم او یو ښه زیری هم دی. ایا غواړې پیسې وګټې؟ ایا غواړې په خپل کور کې پیسې وګټې؟ ایا غواړې له خپل دې کوچني موبایل څخه پیسې وګټې؟ که دې ځواب هو وي، زه طبعا پوهېږم چې ستا ځواب به هو وي، ځکه پیسې هر چا ته خوند ورکوي چې ویې ګټي. نو راځه اوس تا ته دا چانس فیسبوک په لاس درکړی دی چې ته د دغه خپل کوچني موبایل څخه پیسې وګټې. خو څه ډول او څنګه دا وروسته درته وایم. خو ته اول خپل فیسبوک پروفیشنل موډ ته واړوه. که دې پروفیشنل موډ ته خپل فیسبوک اړولی او د دې تر څنګ وروسته باید 1000 فلاورز ولري، یعنې 1000 کسان تا باید فالو کړي، 1000 فلاورز باید ولري. که دا هم لري نو راځه اوس به زه تا ته وښیم چې ته څه ډول کولی سې چې ته له فیسبوک څخه پیسې وګټې. فیسبوک به طبعا تاسو ته زیری درکړي چې ته اوس کولی سې له فیسبوک څخه پیسې وګټې. دې خواته ګوره، زه تا ته اوس ښیم. اول فیسبوک خلاص کړه. فیسبوک چې دې خلاص کړې دلته راسه، د خپل پروفایل ته چې رالې پر 3 لاینه باندې به کلیک وکړې. پر 3 لاینه چې دې کلیک وکړلې دلته به راسې، دا لاندې تا ته فیسبوک یو سټار آپشن درکړی دی. دا سټار آپشن ګورې، ګوره دې خواته دا پر دې باندې دا سټار آپشن ستا لپاره فیسبوک د پیسو ګټلو دپاره درکړی دی. نو ته اوس دا سټار آپشن د پیسو ګټلو لپاره دا ستا د پیسو د ګټلو دروازه ده، دا خلاصه کړه. خو دا به خلاصوې څنګه؟ اوس ته زما د وګوره، ما ته دا آپشن راغلی دی او ما خلاص کړی دی. ما هم دا نن خلاص کړي دا آپشن. زه چې کله ما ته خلک سټار راکوي پیسې، زما دې خواته به سټار وینې، دا دې خواته دا ګوره دا سټار دی او دې خواته وینې دا پیسې چې وډلې دي، دا بل سټار. دلته به زما پیسې جمع کېږي. خو دا ما راجستر کړي دي، دا ما راجستر کړي دي. دا چې تاسو غواړئ څه ډول راجستر کړئ ډېر اسانه دي. کله چې تاسو ته دغه د سټار آپشن رالی، هلته ستاسو څخه فقط ستاسو فرسټ نیم غواړي، یعنې ستاسو نوم، وروسته ستاسو لاست نیم غواړي، وروسته ستاسو ایمیل ادرس غواړي، وروسته ستاسو هغه ادرس غواړي، او وروسته ستاسو هغه کنټري یعنې هیواد د کوم هیواد څخه یې دا غواړي، او وروسته نور ډېر ساده دغسې مراحل دي چې دا ستاسو څخه غواړي. بیا که هم په همدې برخه کې مشکل درلودي نو زه انشاءالله ستاسو په چوپړ کې یم. خو کوشش وکړئ خپل 1000 فلاورز پوره کړئ او فیسبوک مو پروفیشنل موډ ته واړوئ. دا زیری تاسو ته فیسبوک اوس درکړی دی. نو بسم الله کوئ، مشترک اجازه. خدای